زما عوامو ته خپل ورونو بایګانو ته دا میسج دی چې دا خپل بچي ځوانان چې کوم دی نو دا د دې ون ویلینګ نه نورو نشو نه د منشیاتو نه د هغې د ښه مستقبل لپاره چې کوم دی نو په هغې باندې نظر وکړي مور پلار ډېر لویه ذمهواري ده صرف اکثر داسې والدین مونږ لیدلي دي چې مونږ هغه د یونیورسټو هلکان د کالجونو هلکان چونکې مونږ هغې خلاف اف آی آر نه دی کړی هغوی ته دا پته نشته زما را بچې چرس کي زما را بچې چې کوم دی نو کوم دغه کوي ځکه چې هغه والدین خو چې څارو دي نو هغه دي د رزق پیدا کولو او د هغې چې کوم دی نو د ښه مستقبل په سوچ کې چې کوم دی غریبانان دغې هغې اکثر دغه دي زما بیا هم دا دغه دی چې د خپل ځوانانو د خپلو ماشومانو د خپلو بچو د هغې د ښه مستقبل لپاره دا مطلب چې هغې لږ والدین چې کوم دی ټیم ورکوي د خپل کور سره د خپلو بچو سره چې کوم دی نو لږ هغې سره لږه ناسته کوي د هغې په دغه باندې ځان خبري د هغې د ویر اباوټ ځان خبري ون ویلینګ باندې موږ خبرې وکړې ون ویلینګ خو چې کوم دی نو د هغې رزلټ یې ټولو خلکو ته د زموږ عوامو ورونو بایګانو ته چې کوم دی نو ښکاره دي څه پټې هېچا نه دي چې د هغې رزلټ څه نو په خپل ځان باندې مرهم کولو په خپل بچو باندې مرهم کولو او بچو له دا پکار چې هغې د خپلو والدینو باندې لږ رحم وکړي لکه چې هغه ته بلیږي سکول ته لیږي کالج ته لیږي یونیورسټۍ ته لیږي نو د هغې مثال خبره کوم د هغې چې کوم دی نو هغې نه والدین دا کېږي نو هغې هم پکار چې په خپلو والدینو باندې رحم وکړي د دې نه علاوه زمونږ دا ټریفک یا پولیس که یو سړی مثال خبره کوم ودرېږي د هغه نه تپوس وکړي د هغه سره په ښه رویه باندې ښه اخلاقو باندې پیش کېدل یا د ټریفک د قوانینو احترام کول دا د یو ښه شهري دا خپل اخلاق چې کوم دی که نه اخلاق یو داسې دغه دی چې دا چا سره هم په اخلاقو پیش کېږي مثال خبره ما سره یو سړی یو کشر دی سټوډنټ دی یو عام شهري دی هغه ما سره په اخلاقو پیش شي زما هم دا دغې چې زما مطلب دا دغې چې زه هغه سره زیاتو اخلاقونه پیش عزت ورکول مطلب دی هغه زما دغه دی زه به هغه له عزت ورکوم او ما له راکړي د قانون احترام کول هر دغه چې دی هغه په یوازې نه چې ون ویلینګ کې یا د دغه نه هر محکمې ته هر دغه ته د خپلو مشرانو د خپل مور پلار د خپل همسایهګانو د خپلو استادانو د خپلو چې کوم دی نو نور والدینو د کشرانو دې سره په ښه رویه باندې او ښه اخلاقو سره پیش کېدل دا زما میسج و دا چې تاسو زما دا میسج د خپلو زما کشرانو ته زموږ ورونو بایګانو ته کنوی کړئ والسلام